السلام علیکم. هیله لرم چې تاسو ټول به روغ او جوړ اوسئ. په دې ویډیو کې غواړم چې تاسو ته وښیم چې په پښتو کیبورډونو کې کوم یو ښایسته کیبورډ دی، کوم یو ښه ریټینګ لري او کوم یو ډېر ښایسته کیبورډ دی، یعنی په هر څه برابر، په هر څه لرونکی کیبورډ په پښتو کې کوم یو دی. تاسې به ډېر کیبورډونه کیدلی شي کار کړي هم اوسي او کاروئ به یې هم او استفاده به هم ترې کوئ. او ځینې کسان یعنې داسې هم نشو ویلی چې دا کیبورډ چې دی یعنې ډېر ښه دی یا څنګه. کیدلی شي یعنې لکه خلک یې زیات قبول نه کړي، خو په حقیقت کې دا کیبورډ چې کوم زه درته ښیم دا ډېر ښایسته کیبورډ دی او ډېر هر څه کار پکې کیږي، هر څه کیدونکی دی نظر نورو کیبورډونو ته. ما ډېر کیبورډونه ډاونلوډ کړل او ډېر کیبورډونه مې وکتل پښتو. نو تاسې که هر کله غواړئ چې پښتو کیبورډ ډاونلوډ کړئ نو تاسې به دلته په پلی سټور کې سرچ کړئ چې پښتو کیبورډ او دلته به تاسې دغه یو کیبورډ څنګه کوئ را ډاونلوډ کړئ. د پښتو کیبورډ پرو دا یو ډېر ښایسته کیبورډ دی او د دې ریټ له ټول نه زیات هم دی 4.8. تاسې دا ګورئ او دا ډېر ښایسته هر څه برابر یعنې هر څه لرونکی کیبورډ دی. دا به تاسې انسټال کړئ. زه اوس تاسو ته دلته ښیم، دا وګورئ. زه خپله همدغه کیبورډ استفاده کوم. دلته تاسو دا ګورئ هر څه لري. دلته ټیمز لري، ځینې ته څنګه کولی شئ دا رنګونه تغییرولی شئ، دا رنګونه لري او همداسې که تاسې دا رنګونه تغییرولی شئ، همداسې دلته تاسې هغه څه چې وایي په انګلیسي باندې دوی درته ټایپ کوي. یعنې دلته که تاسو په پښتو باندې یو څه ورته وایئ، مثال په ډول دلته انګلیسي باندې زه یو څه ورته وایم nothing is یو دقیقه زه نیکسټ او دې باندې کلیک کوم او دلته خو تاسو ویل دل هغه تغییروئ چې دلته اوټو کمپلیټ شي یا نشي. او همداسې دلته هغه کلمات دي چې کوم کلمات زیاتره موږ استفاده کوو په خپل ټکسونو کې. او دلته تاسې ګورئ نور تغییرات هر څه پکې شته او دلته تاسې د پونډ هغه هم درکوي د ډیزاین لپاره، دا هم درکوي او همداسې تاسې کولی شئ چې خپل هغه انګلیسي باندې چې تاسو څه وایئ هغه دوی ټکس ته اړوي، یعنې سپیچ ټو ټکس. نو تاسو په دې باندې کلیک کوئ او ښه نو دلته څه کوم، تاسې په دې باندې کلیک کوئ او دلته به تاسې خپلې خبرې ورته وکړئ. راځم دننه وځم یو بل دې ته ځم ځکه د پراپر ځای کیدلی شي نه اوسي. مثال په ډول باندې راځم دلته راځم او دلته کلیک کوم وایم چې ښه دلته راځم او دې باندې به تاسې کلیک کوئ او دلته به کلیک کوئ speak in English. couldn't recognize top below. okay نه پوهېږم چې دا اوس ولې، خو دا چې دی یعنې تاسې کولی شئ خپل هغه خپل وایس چې دی ټکس ته څنګه کوي د دې ځینه کانورټ کوي. دلته به تاسو په دې باندې کلیک وکړئ او هغه ټکس تاسو څنګه کولی شئ خپل البته خپل سپیچ ټکس ته کنورټ کولی شئ. تاسو چې څه ورته ووایئ هغه څنګه کیږي ټکس ته کنورټ کیږي. نو زه راځم دا بندوم او بیا دا را خلاصوم، دلته پلی سټور کې به را خلاص کړم او دلته راځم وایم چې دې باندې زه کلیک کوم nothing is easy. دا ولې نه اخلي؟ ښه وبښئ دا ځکه نه اخلي ځکه چې ما دلته ریکارډ شروع کړی دی، یعنې ستاسې په موبایل کې به دا څنګه کړي دا به راواخلي، یعنې دلته به ستاسې دا به دې باندې چې کله تاسې کلیک کوئ په تاسې چې ورته په انګلیس کې هر څه ووایئ نو هغه به څنګه شي ټکس ته کنورټ کړي. نو ځکه چې اوس دلته ما ریکارډ شروع کړی زه نشم کولی دا ټکس څنګه کوم کنورټ کوم، البته سپیچ کنورټ کوم ټکس ته. په دې توګه باندې یعنې تاسو کولی هم شئ چې خپل سپیچ ټکس ته کنورټ کړئ. ځکه اوس زه نشم کولی چې ما دلته ریکارډ شروع دی دا نه کنورټ کیږي. او دا ول د پښتو کیبورډ چې تاسو باید کوم پښتو کیبورډ استفاده کوئ ځکه چې دا ډېر ښایسته کیبورډ دی. نو تاسو کولی شئ په دې طریقه باندې نور کیبورډونه هم تاسې وګورئ او بیا دا کیبورډ هم وګورئ. تاسې به ډېر څه وګورئ چې دا ډېر ښایسته کیبورډ دی او ډېره ښه استفاده او هر څه چې تاسې کوئ ترېنه کیږي.